ګلبدین حکمتیار امریکا یو ځل بیا افغانستان ته راتګ غواړي او په تګ پښېمانه دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د لوی اختر په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې وایي چې امریکا له افغانانو سره وحشیانه ظلمونه کړي او لا هم هغوی ګواښي. نوموړي زیاتوي چې ځینې امریکایي لیکوالان او سیاسیون لا هم په دې اند دي چې امریکا له افغانستان نه په تګ پښېمانه دی او غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي. دا چې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نویو سیاسي اړیکو جوړولو هڅې کوي، نو ښاغلي حکمتیار په اشارې وایي چې د استعماري ځواکونو پټه او څرګنده دوستي مطلبي ده او مطلب پرته له هیڅ چا سره دوستي او مرسته نه کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.